مکہ مکرمہ کی چې څومره د کافرو د طرف نه نبی علیہ السلام ته تکلیفونه شروع شو، ملګرو ته تکلیفونه شروع شو، نو د الله د طرف نه مهرباني شروع شوه. دا سنه ده چې ته د الله د دین خدمت کې د الله کار دی کې او تا ته د تکلیف ملاویږي او الله دې مدد وکړي، الله هم مدد کوي. نو طائف ته نبی علیہ السلام لار، ملګرو ته تکلیفونه ورسېدل، ملګرو حبشې ته هجرتونه وکړل، مدینه شریفه ته بعضې ملګري لاړل. نو الله پاک نبی علیہ السلام له په 12 کال د نبوت باندې یو ډېر لوی انعام ورکړ. داسې انعام یې ورکړ چې په مخ د ځمکه دا انعام یو پیغمبر ته نه دی ورکړی شوی. او هغه انعام د الله د طرف نه څه شی دی؟ هغې ته د معراج د سفر انعام وایي چې نبی علیہ السلام بیت المقدس ته او د بیت المقدس نه بیا اسبابونو ته او جنتونو او د دنیا د ملکوتو بره د اسمانونو عظیم الشان سفر په نبی علیہ السلام وشو. تاریخ کې لږ اختلاف شته دی، کیونکې هغه زمانه کې خو تاریخونه نو د لیکلو رواج هم کم نو په سن کې په تاریخ کې اختلاف شته. څوک د نبوت 5 کال یادوي، څوک د هجرت نه 3 کاله مخکې یادوي. خو علماو چې کوم تحقیق کړی دی نو هغه دا دی چې دا د معراج سفر د نبی علیہ السلام د ابو طالب دره کې چې کله بند شوی د هغې نه پس شوی دی، او دا هغه وخت کې شوی دی چې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات شوې وه. نو علماو چې کوم تحقیق کړی دی نو د هغې نه معلومیږي چې 12 کال د نبوت او یا د هجرت نه 3 کاله مخکې تقریبا علما وایي چې د زبرګې میاشت او 19 تاریخ باندې د حضور پاک دا لوی سفر شوی دی. نبی علیہ السلام د تره کورو د تره د لور کورو د ام هانئ او په هغې کې دو وملاستو مدې کې د ما د کوټې دا چت چې دی نو دا کولاو شو بره، او چې چت سین کولاو شو نو په هغې جبریل علیہ السلام راکوز شو او زه پاسولم، او چې څنګه پاسولم نو راته وی راځه او ما ته تپوس وکړو چې نن ورځ چې نن په نن شپه کې تعالی خدای پاک هغه شرافت ورکوي چې په نن شپه کې خدای پاک تعالی هغه شرافت درکوي چې ستا نه مخکې یو پیغمبر لم دا شرافت نه دی ورکړی د عزت. نو یې په دروازه راوویستل. علما وایي چې جبریل علیه السلام په چت ولې راکوزېده، چت ورته ولې وشلېده او په هغې راکوز شو. نو دې کې د الله یو څو حکمتونه دي. یو پکې دا و چې دې ته اشاره ورکړي چې سفر دې بره دی، او دې خبره ته اشاره ورکړي. نبی علیہ السلام ته وایي چې ګوره زما طاقت شته، څنګه چې تا ولیدل چې دا چت کولاو شو بیا بند شو او جبریل علیہ السلام ته راکوز شو. د دنیا چت خو چې یو ځل اوس پودلی شي یا لرګي اخوا شي نو خو بیا هغسې نه ورځي، خو لوی محنت غواړي. څنګه چې تا ولیده چې دا چت دا کولاو شو او جبریل علیہ السلام راکوز شو، دا چت بیا بند شو، برابر شو، دا یو ناشنا کارو شو. دغه رنګ د اسمان په دې چت به ته ورخېږې، دا به کولاویږي او بیا به بندېږي او یو ناشنا سفر به پتا کېږي. وی په دروازه یې راویستلم او بیت الله شریف ته یې راوستم. بیت الله شریف چې کوم حصه ده حتویم ورته وایي، د بیت الله نه بهر لږ ځای پاتې دی. هغې حتویم ته یا زه دننه کړم او زما سینې اوښتې له شق صدر چې ورته وایي،
تاسو تمام مخ کی ویلی شق صدر اسینه را لو شلولا او زما زړه راوستو او زما زړه د زمزم په اوبو باندې وینځو او بیا یو کاسوا د سرو زرو هغه کې علم او ایمان نه ډکوا هغه زما په دې سینه کې ورواچولا زما رګونه په ډک شو او بیا زما پریشن ختم شو سینه میں برابر شوا دا شق صدر دا نبی علیہ السلام ولی کیگی نا یو لوی سفر دے دا پیغمبرانو ملاقات دے او بیا دا اللہ ملاقات دے نوچے دا دلاغ قوت و طاقت پیدا شی گبراہت یر ختم شی او زستی دا دل ختم شی او دلکی قوت و طاقت پیدا شی نو ویدین پس یو ساروی راتا ادرو اغیتا براق وی براق وتا ولی وی لکه د برېښنا په شان د مزلو وی دې ساروی به هغه ځای کې خپله خپې خوده چې کوم ځای به نظر لګېده دا تیز سفر دی یا لکه سرمنې تکه سپینه وه لکه د برېښنا په شانتې پړقېدله هغه ساروی یې راته ودرو د خر نه اوچت او د قچر نه لږ راکوټې وی چې کله زه په هغه براق باندې ختېدم نو هغه براق داسې مستي وکړه لکه یو ساري باندې څوک سورېږي او هغه ساري مستي وکړي داسې مستي یې وکړه نو حضرت جبریل علیه السلام ورته هغه براق ته وایي چې ابي محمد صلی الله علیه وسلم تفعل هکذا ته د نبي علیه السلام نوم یې واغه چې هغه سره دا چل کې قسم نکره دنه بهتر انسان پتا مخ کې سورلی کړي یا در باندې رسکو څوک سور شي نو چې دا خبره براق اورېده فرفض عرقا نو خولې ته اوبی دی او سیوطي صاحب لیکلي دي چې براق خبرې جبریل علیه السلام ورسره خبرې کوي براق هم خبرې کوي دا د پیغمبر معجزه ده براق دا خبره وکړه چې زه د درخواست لرم هغه څه دي ادا چې زه په دې دنیا کې الله د نبی علیه السلام د سورلی دپاره منتخب کړم نو دا مې درخواست دی چې جنت کې هم زه د نبی علیه السلام د سورلی دپاره منتخب شم چې دې ما قبول کړي د جنت د سورلی دپاره نو نبی علیه السلام یې بلکل ما ته ستا دا خبره قبوله ده او که ماله خدای جنت کې څاروی راکړي نو زه به ستا مطالبه به کوم ستا ته زما د طرف نه قبول هغه عام څاروی لکه څنګه چې عام څاروي دي خو د پیغمبر علیه السلام خو دا موجوده ده چې حیوانات هم ورسره خبرې کړي دي بعضې خلکو په دې پوسټرو کې ځای په ځای یو تصویر جوړ کړی د براق او په کورونو کې هم خلکو دا تصویرونه لګولي د ښځې تصویر یې جوړ کړی دی مخ یې د ښځې وي او وزر یې وله جوړې کړي دي او لاندې خپې او ملې ولا او لکې ولا دا اس جوړه کړې ده دا ډېر لوی جرم دی ډېر لوی جرم دی ډېره لویه ګناه ده یو خو هغه براق ما سوا د نبي علیه السلام او د جبریل علیه السلام نه بل چا لیدلی نه دی دا تصویر ولا چا وویسته نه هغه زمانه کې تصویر رواج و او نه د هغې مخ د ښځې و دا خو د پیغمبر علیه السلام په شان کې ډېره غټه ګستاخي ده یو ښایسته ښځې مخ یې ورله جوړ کړی دی او پیغمبر علیه السلام به په داسې سورلی سورلي کوي یا به د ښځې په مخ باندې وي دا ډېره لویه ګستاخي ده د حضور پاک په شان کې نو که چا هم په کور کې داسې قسمه تصویر وي نو هغه لرې کې وشلوئ په کورونو کې مه ساتئ ګناه هم ده ناروا هم دي دروغ هم دي او د حضور پاک په شان کې ګستاخي ده یا بعضې تصویرونو کې به تصویرونه اختصار په دې هغې کې موبایلو کې خلکو سره د پیغمبر علیه السلام د قبر نقشې چا جوړې کړې دي غټ قبر یې جوړ کړی دی او پیشین غلاف د پاسه اچولی دی لاندې ورته د نبي علیه السلام قبر لیکلی دی دم دروغ دی د حضور پاک قبر بالکل مضبوط دیوال کې دننه بند دی
اچھا تا پتہ نہیں لگی سعودی بادشاہ نشی وردن نہ کہے اگر دیوال لاندی سکہ دا بر مضبوط دیوال دے کڑکے پکی نشتا سورا پکی نشتا سارے غلا پروت تے او دا دیوال نرے دیا یو بل دیوال تاو دے رہی کی جنگلہ دا دا بہر بادشاہ چی ورشی دا دے جنگلے والا دیوال نوردن نشی دا دوار دیوالی میں نیس کی ادری دو دیوال دی یو بار دے رہی کی سیخون دی پنجرہ دا جنگلہ دا او یو دا قبر مبارک نبل دیوال تاو دے خمزدود نو دا غدوالو دیوالی منیانس کی دا بادشاہ موردن نکی قبر مبارک چی کم دی اغیر نغس مضبوط دیوال تاو دی نا پا دیسی لستا نا پا دی کالتوستا وما یو نوی تاریخ کا مدینی منوری رو یو عالم دی کل دی اغیر اسم پا دی اختلاف کری جدا پیغمبر علیہ السلام دا قبرون شکل سندا دی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نجدہ تصویرون خلق آغیر سل نبیہ تاریخ دانان پا کیس اختلاف کری دی وصلی تاریخ دانان ہم گئی اس دا سے دی سو کوئی دا سے دی سو کوئی اگر زالو دا زالو روایات تو بنیاد باندے ابھی فیصلے تھے اس پتہ چاہتا دلے برن گنبت مبارک مکمل بندے دا بعض خلق فردی چیزیں نے جوڑ کرے یا پیغمبران و بعض خلق فلموں نے جوڑ کرے تو یوسف علیہ السلام فلم دا موسیٰ علیہ السلام فلموں نے جوڑ کرے تو نبی علیہ السلام فلموں نے جوڑ کرے او اگا دا پیغمبرانو شکل پتے نخی جنگ بدر جوڑ کرے دے جنگ احد جوڑ کرے دے اور پیغمبر نبی علیہ السلام شکل پتے نخی تو صحابہ پتے خی دا حمزہ دے دا بلال دے دا فلان کے دا دیر وی جرم اوڑے لگیت گناہ دا لکہ فلموں کی جسوکار کے جگہ سوچ کی پاسے ہوا ہے دمان فلم کی جسوکار کے جگہ تو سوی لکی گی دمان پخواد ہوتا دمان میں ہوتا فنکاران ہو دمان دی وہ دم لگا دے غرار نم کے خوابن اور دم تا حضرت بلال نم کے خوابن اور دم تا حضرت حمزہ نم کے خوابن تا حضرت حمزہ دے اور دا گورو لگے پغشی پا نیزہ باندے شہید شو دمان لے صحابوں نمونے خوابن او اگر نم پی پورے کول چے کم دا پیغمبر علیہ السلام متعلقہ دا صحابہ دی ما یو جلک یو پوٹی گوندے میں ورگا دو گورم کی تقریر کے سالے رد کئی چلے اندازے نہ خسابی کا میں آلے گی یو موبیل کرا تا چاہو سکم دو خودل اوہو دا خودل دو جرم مدہ دا پیغمبرانو دا صحابو دا فلمون جوڑول یا دا غی دا قبرون تصویرون جوڑول او پکورون کے ویزان دول درو غم دیو دا گناہ ہم دا دین ازاد ساتے نو براک عام حیوانو لکا سنگا چے پا کتابونو کے رازی دا خرنو چتو او دا قچرن رکوٹو عام حیوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وربان دے سور سفر شورو سے دا مکہ مکرمی نبی علیہ السلام فرمائی یوز مکوا کہ اگا دا کجور دا بوٹو دا باغونو ندکوا اغیقو بوتلم او کوز اکلم ویدل تا دورا کاتا نفلو کر ما پسی دو رکاتا نفل اکلل ایتا تا پتاو لگی رسی دا کم دے دے ماوینا ایدا یسرب دے یسرب دا مدینی منوری زول نم دے دا ستا دا حجرت دے دے ستا دا مرگو دا حجرت دا دے دے بیام سمنزی سفرو کو کوئی دی براق با قدم اغا دے کی خودو کہ کم دے بے نظر لگے دو نبی آئے دے کہ چاروی براق ادرے دو جبریل علیہ السلام دل تم یہ دو رکاتا منگو کا ما دو رکاتا منگو کو یہ تا پتاو لگی لچدا کم دے دے ماوے نا یہ دا مدین علاقہ رچے کم دے شعیب علیہ السلام علاقہ دا بیا لالم بل جیسی براق ادرو یہ کچھ سے دل تم یہ دو رکاتا نفلو کا التم ان دو رکاتا نفلو کر یہ تا پتاو لگی لچدا کم دے دے ماوے نا یہ دا وادی سینا دا کوہی تور غالا دا کم لے کچھ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لپیغمبری ورکروا او خبر وصر کری بیا براق روان شیو بلزے کیو درو کچھ شدل تم یو دو رکاتاو کا نما پکی دو رکاتاو کل ویتا تا پتاو لگی لچی دا کم دے دے ماوینا ویدی تا بیت اللہ ہم گئی کہ کم لے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا شوے دے بیا دا غزین روان شو
یو ځای کې براق ودرو وی را کوز شه نو براق نه زه کوز شم دا کم ځای دی وی دا بیت المقدس دی بیت المقدس چې ورته تاسو وایم د جومات مخې ته یو تیږه وه حضرت جبریل علیه السلام په هغې تیږه کې دا خپله ګوته ومنډله هغه بنده وه سوله پکې وه خو په خاوره بنده شوې وه زړه سوله وه هغه یې تازه کړه هغه سوله او هغه براق هغه پړې رسۍ په هغې کې ومنډله ګوته یې ورکړه براق هغې پورې وکړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی په دې لاره کې تلم یو بوډۍ ښځه راته ولاړه وه ډېره بد شکله وه او ببر سره او ډېره زیاته بوډۍ وه وی ما ته اشارې کولې خو جبریل علیه السلام ما ته وی دې ته مه ګوره نیغ ځه وی سمند چې لاړم یو بوډا سړی هم په ډېر بد شکل و هغې اشارې کولې خو جبریل علیه السلام ما ته وی ده ته به هم نه ګورې وی نیغ لاړم تپوس مې دې وکړه چې دا بوډۍ ښځه څوک و دا بوډا سړی څوک و وی دا کومه بوډۍ ښځه چې ته ولیده دا دنیا د دنیا مثال دقسې دی دا بوډۍ ښځه سړی د داسې بوډۍ نه چې دا ببر سرې نیولي او دا څخه مخ وي او څخه شکل وي نفرت دی دنیا د نفرت شی دی دی اصلي شکل دی خلکو ته خو په ښکلي شکل دنیا ښکاري دا ښکلی شکل یې نه دی دقه د دنیا شکل او د بوډۍ ښځې په شکل کې درته ولې الله وښوله وی تا اندازه ولګوله دې بوډۍ به څونه عمر پاتي نو دا خو ډېره بوډۍ ده او د مرګ په غاړه ولاړه ده او ډېر عمر یې تېر کړی دی وی دغه د دنیا مثال دی څنګه چې د دې بوډۍ څومره عمر تېر دی څومره پاتې دی د دنیا دومره عمر تېر دی او دومره لږې پاتې دی ډېر عمر د دنیا تېر دی ډېر اندازه لګوه بوډۍ به څو کالو کې وه څو ورځې پس د مرګ وه دومره د دنیا عمر تېر او لږ پاتې دی او دا کوم بوډا سړی چې ته ولیده دا شیطان او شیطان دی تا ته ودرېده او خدای پاک چې ته محفوظ وساتلې که تا دې بوډا سړي ته توجه مخ ورلولې وه نو بیا به امت د اخرت په مقابله کې دنیا غوره کړې وه وی چې بیت المقدس ته ورسېدو څاروي وتړه نو دوه لوښي نبي علیه السلام ته پیش شو یو د پیو یو د شرابو چې دې کې یو واخله نو نبي علیه السلام فرمایي ما پی واغېستل حضرت جبریل علیه السلام مبارکبادي راکړه چې مبارک دې شه ښه ده چې پی دې واغېستل که د دې پیو په ځای دې دا شراب اغېستي نو بیا لغوت امت و قومت به دې ټول ګمراه شوي شراب خو د انسان وجود ړوند کوونکي نشه کې نه په لویو دسماتې پوهېږي او نه په غټو دسماتې باندې پوهېږي د انسان د وجود نه مړی جوړ کې مړی بربادي کې عقل یې کار نه کوي نو تا د امت به بې عقله شوی ګمراه سړی خو بې عقل خو یې کار نه کوي دا به برباد شوی وی بیا جومات ته دننه کړم چې جومات ته ور داخل شم صفونه ولاړ دي ما وی دا به مانځه ته به څوک ولاړي نو امام به څوکي صفونه ولاړ دي ټول وی زه جبریل علیه السلام ونیوم مخکې صف ته روان کړم وی زه مخکې صف کې ودرېدم وی ما ته وی نه را مخکې شه امامتي به دې ټولو خلکو ته ته کې نو دې د ګوتو نه ونیولم مصلي را راوستم او ما ته وی چې دې ټولو ته 2 رکعته مونځ وکړه نو ما ورته 2 رکعته مونځ وکړو نو تپوس یې رانه وکړه چې دا خلک دې وپېژندل چې دا مونځ یې درپسې وکړه ما وی نه ما خو نه دي پېژندلی وی دا د حضرت آدم علیه السلام نه تر د حضرت عیسی علیه السلام پورې کم و بیش 140 پیغمبران دي تا ورته مونځ وکړو دوی دپسې اقتدا وکړه دا د مقتدیان چې ورته امام شي امام الانبیا ورته وایي د ټولو پیغمبرانو امام المرسلین د ټولو رسولانو امام یا سید الانبیاء والمرسلین د ټولو پیغمبرانو رسولانو سردار وی بیا کېناستم چې کېناستم تقریرونه شروع شو نو دا یو کس اعلان کوي فلانکې به راشي فلانکې به راشي فلانکې هغه ناظم ورته وایي یا سیکرټري ورته وایي نو حضرت جبریل علیه السلام دغه کار شروع اعلان یې وکړ چې حضرت آدم علیه السلام دې راپاسې یو تقریر دی
زناسته وی حضرت آدم علیہ السلام تقریر شروع نو د پیغمبرانو تقریرونه سو د الله صفتونه کول او د الله حمدونه بیانول. حضرت آدم علیہ السلام د خدای حمد بیان کړ وی زه د الله ډیر لوی شکریا ادا کوم د الله ډیر لوی ثنا ادا کوم او ډیر حمد یې ویم په دې خبره چې زه خدای په جنت کې پیدا کړم زمانه خدای زما بیبي پیدا کړه او بیا زمانه الله انسانان پیدا کړل او په ځمکه کې خدای پاک زه خلیفه راولېږلم د خپلو احکامو د جاري کولو او د تنفیذ دپاره. زه په دې د خدای شکریا ادا کوم چې دې د ټولو پیغمبرانو نیکه جوړ کړی او د ټولو رسولانو نیکه جوړ کړی او د دنیا آبادي خدای پاک د انسان آبادي زمانه جوړه کړې ده. په دې د خدای شکریا ادا کوم. بیا کېناست. بیا حضرت نوح علیہ السلام ته جبریل علیہ السلام آواز وکړ اوس به نوح علیہ السلام راشي ستاسو مخکې به یو څو خبرې وکړي. حضرت نوح علیہ السلام هم د الله حمد او د الله صفت بیان کړ. زه هغې الله له ډېره شکریا ادا کوم او د هغې الله ډېر حمدونه او ثناګانې ویم کم الله چې د یو ظالم قوم په مقابله کې ماله برې راکړ زما قوم یې هلاک او بیا د دنیا آبادي الله دوباره زمانه چې شروع کړه. ځکه نوح علیه السلام نه بیا چې کشتۍ کې خلک بچ شو او نور قوم کافران غرق شو نو د دنیا دویم نمبر آبادي د نوح علیه السلام نه شروع شوې. آدم ثانی ورته په دې بنیاد نو د دنیا دویم نمبر آبادي الله زمانه شروع کړه او ډیر پیغمبران زما په اولاد کې دي او زه خدای په کشتۍ کې بچ کړم سره د خپل مسلمان قوم نه او کافران الله هلاک کړل. دغه خدای له ډېره ثنا ده ډېر حمد او ډېره شکریه ده چې د خپل تقریر خلاص کو کېناست نو بیا حضرت ابراهیم علیه السلام راوبلل. حضرت ابراهیم علیه السلام د خدای ډېره ښکلې شکریه ادا کړه او ډېر حمدونه یې وویل. د خدای شکر ادا کوم چې ما باندې خدای د نمرود اور ګلې گلزار کړ او د یو ظالم بادشاه نه خدای زما ښځه بچ کړه او د هغې الله شکر ادا کوم چې زما په لاس بیت الله جوړ کړ. د هغې الله شکر ادا کوم چې زما الله زما بچی ما د خدای په نوم قربانو او الله د هغه په ځای یو ګډ راولېږه. زه د خدای شکریا ادا کوم. نور هم ډېرې خبرې وکړې خدای خلاصه ده. بیا حضرت موسی علیہ السلام را پاسو. موسی علیہ السلام هم د خدای حمد وی. زه د الله حمد ادا کوم چې د فرعون په کور کې د خدای د دشمن په کور کې ماشوم لوی کړم او هغه ظالم فرعون او د هغه قوم چې زما دشمني کوله خدای په دریاب باندې غرق کړ. ماله الله تورات غوندې عجیب کتاب را کړی. زه د الله شکریا ادا کوم. بیا حضرت عیسی علیہ السلام را پاسو. هغه هم د خدای شکریا ادا کړه چې دی د مور نه بې د پلار نه پیدا کړی او زما په لاس به یې مړي جمدي کو او برګیان او وړانده به یې پې جوړول او زه یې اسمان ته جمدې پورته کړې. زه د هغې الله شکریا ادا کوم حمد ویم. اخره کې چې د پیغمبرانو خپل تقریرونه وکړل نو نبی علیہ السلام یې په آخر کې را پاسه. دا مشر میلمه عموماً په آخر کې تقریر کوي. جبریل علیہ السلام آواز وکړ چې اوس به د ټولو پیغمبرانو اخیری پیغمبر خاتم النبیین محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هغه په آخر کې تقریر وکړي. نبی علیہ السلام فرمایي زه چې کېناستم ټول پیغمبران دي آدم علیہ السلام نه واله عیسی علیہ السلام پورې زه به اوس څه ویم. وی مې چې زه د الله پاک ډېر حمد ادا کوم او ډېره شکریه ادا کوم چې د ټولو پیغمبرانو په آخر کې زه راولېږلم او د ټولو پیغمبرانو خاتمه په ما وکړه. ځکه د نبي علیه السلام نه پس بل پیغمبر نه راتلی شي او نه به شي. نبی علیہ السلام په خپله فرمایي انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. د ټولو پیغمبرانو آخري مهر زه بس ما نه پس به بل پیغمبر نه راځي. فرمایي یو حدیث کې وی زما او د نورو پیغمبرانو مثال د یو بلډینګ دی. بلډینګ یو خشته بلډینګ یي مزیدار
او یو سړی ته ګیر چاپېره تاویږي او د دې بلډینګ صفت کې چې ډېره ښه محل دی ډېر ښه بلډینګ دی خو د یوې خښتې ځای پکې خالي دی نو دا سړی تعجب کوي ډېر ښکلی بلډینګ یاره ارمان که دا یو خښته پکې وي ډېر ښه به دا یو خښته پکې نیمګړې ده نو په دې دا بلډینګ پوره نه دی افسوس چې دا یو خښته پکې وي دا محل به څونه ښایسته و نبي علیه السلام فرمایي د دغې بلډینګ دغه یوه خښته زیمه په ما خدای د پیغمبرانو دا بلډینګ برابر کړ ما نه پس به بل پیغمبر نه راځي نو وی زه اخیری پیغمبر یم او زه اخیری امت دی زما امت اخیری امت دی لیکن یوه خبره کوم زه د خدای حمد ادا کوم چې اخیری پیغمبر یې راولېږلم زما امت اخیری امت راولېږه په دې حمد لیکن زه او زما امت به د ټولو نه مخکې جنت ته داخلېږو حدیث پاک کې هم دقسې راغلی دی چې زه د ټولو نه اخیری پیغمبر یم او چې کله جنت ته زه داخلېږم د جنت دروازه وټکوم د هغې چې کومه کړی ده هغه به وټکوم نو ما ته به له دننه نه دربان اوازو کې څوک یې زه به ورته خپل نوم والم چې زه فلانکې یم نو ما ته به هغه دربان وی بېکه امرتو هم ستا متعلق ما ته حکم شوی دی چې دې راشي دروازه وټکوي نو دروازه به کولاوی د ده نه مخکې بل چاته به دروازه نه کولاوی نو ټولو کې اول نمبر زه او زما امت به جنت ته داخلېږو وروسته به نور خلک داخلېږي او زما امت اخیری امت دی خو حساب کتاب به د قیامت پر ورځ د ټولو نه مخکې مونږ سره کېږي مونږ سره چې وشي د هغې نه پس به نورو سره کېږي نبی علیه السلام فرمایي که انا سید ولد آدمه وی د ټول بني آدم د او چې څومره دي د آدم علیه السلام اولاد د هغې سردار وی زیم یاره وی ولا فخره وی دا مې اسې حقیقت ته بیان که خو ګورې کبر نه کوم او بیا فرمایي الانبیاء آدم فمن سواه تحت لواء یوم القیامت من غیر فخر وی ټول پیغمبران آدم علیه السلام نوال عیسی علیه السلام پورې وی دا ټول به د قیامت پر ورځ زما د جنډې لاندې ولاړې خو کبر او فخر نه کوم نو زه اخیری پیغمبر یم امت مې اخیری دی خو جنت ته به د ټولو نه مخکې او زه د هغې الله حمد او شکریا ادا کوم چې زه اخیری راولېږلم حساب کتاب به زما امت سره د ټولو نه مخکې کوي او زه د هغې الله حمد او شکریا ادا کوم چې زما امت به د ټولو امتونو نه په زیات تعداد کې جنت ته ځي حدیث پاک کې راځي یو ځل نبی علیه السلام وفرمایل وی څه مو خیال دی ستاسو څه خیال دی جنت ته څونه نیم چې تاسو جنتیان شئ نو دا مو خوښه ده وی او صحابه وی ښه تاسو به د جنتیانو نیم به تاسو یې نیم به د ټولو امتونو نه نیم ستاسو د امت نه صحابه وی الله اکبر نو چې نبی علیه السلام لږ سوچ وکړو نو دویمه وحی راغله د الله مهرباني ده وی داسې به م ني وی دوی سې د جنت د خلکو به ستاسو نه دوی سې به د جنت د خلکو نه ستاسو نه یو حصه چې ده دا به د باقي ټولو امتونو نه صحابه خوشحاله شو او تاسو څومره یې د نورو امتونو په مقابله کې وی ستاسو د نورو امتونو مقابله کې داسې یې لکه د تور غوی په شا چې یو سپین داغي نور دونه ډیر دي د تور غوی په شا چې سپین داغي سپین داغ کې څونه ویښته وی او هغه باقي څومره دي نو نور ډیر زیاتی تاسو لګي ما او جنت ته به د هغې د ټولو په نسبت دو چند تاسو داخلېږي یو چند به د هغوی نه دی چې دا حمد نبی کریم صلی الله علیه وسلم ادا کړ د الله تعالی نو مجلس ختم شو براق همغه سوړې پورې تړلې پاتې شو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانه ده معرف القرآن کی مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلی ده او غالبا د دې آیت لاندې دا واقع لیکلی ده کله چې پیغمبر علیه السلام هرقل د روم لوی بادشاه دی هغه ته خط ولیږه چې
چې ته مسلمان شه. شکریه د پاره راغلی و بیت المقدس ته. نو نبی علیه السلام چې وله خط ولېږه نو دی په بیت المقدس کې و. عیسائی و دی هرقل. هغه وی تاسو داسې وکړئ د دې سړي د دې پیغمبرۍ دعوه چې یې کړې ده د ده د قوم څوک شته دلته په دې شام کې که د د قوم څوک وي نو هغه راوغواړئ دلته یو څو تپوسونه کوو. نو ابو سفیان رضی الله عنه کافر دی دغه وخت کې وروسته مسلمان شوی دی. هغه وی مونږ تجارت له تللي وو نو وی مونږ یې وغوښتو چې بادشاه مو غواړي نو مونږ ورلو بادشاه ته نو ما نه یو څو تپوسونه وکړل. دا اول تپوس یې دا وکړه چې د نسب څنګه دی. ما یې د خو ډېر ښه نسب دی. دویم تپوس یې دا وکړه چې پلار نیکه کې چې د بادشاه تېر شوی دی که نه ما وی نه دی تېر شوی. خیر ډېر تپوسونه یې وکړل. وی ما بس جواب ورکاو اگر چې ابو سفیان دغه وخت کې کافر و چې پوره جوابونه مې ورکړل. نو وی دې هرقل وی چې دا ته سوی او دا ټیکي که نه نو دا رښتونی پیغمبر دی. دا رښتونی دی او سیملک موضع قدمیه او دې به دې ځای ته رارسېدې دی باندې به حکومت راځي او که زه د پیغمبر په خوا کې نن ناست نو ما به ورله دا خپې وینځلې وې. ابو سفیان وی پوه شم چې دا خو روم خو داسې دی لکه دې زمانه کې امریکا چې څنګه دا بادشاه خو جوړ مسلمانېږي نو ما پکې یو خبره وروشغوله چې دا بادشاه مسلمان نشي. مې چې صاحب داسې ګډې وډې خبرې کوي. څنګه ګډې وډې وایي؟ وایي مې چې صاحب اوس یې ویل دي یو څو ورځې وشوې وایي چې زه بیت المقدس ته تللی یم څه موده وشوه او په شپه کې تللی یم او بیا واپس راغلی یم په نیمه شپه کې په ډېر لږ ساعت کې تللی او راغلی یم. وګوره دومره دروغ وایي. وایي چې ما دا خبره وکړه ابو سفیان وایي وی د هرقل شاته یو سپینګیری سړی ولاړ عیسائی. وی هغه ما نه تپوس وکړو چې بادشاه سلامت دی یو تپوس وکړم. وی هغه وی چې وکتې وی مې چې دا د کومه میاشت یادوي او کله بیت المقدس یادوي. وی چې دا پلانکي کال کې یادوي په پلانکۍ میاشت کې پلانکۍ شپه کې یادوي چې د تلیم بیت المقدس ته. نو هغه بوډا بابا هغه بادشاه ته وی وی صاحب دا ټیک وی. نو بادشاه مخ ورواړو بابا ته وی بابا تا ته څه پته لګي چې دا ټیک وی؟ وی صاحب ما ته پته لګي. وی دا دې چې کومه شپه یادوي وی په دغه شپه د بیت المقدس ډیوټي د ما په غاړه وه. ما به دروازې ماسخوتن بندولې او سار به مې کولاول. دا زما ډیوټي وه. وی دې چې کومه شپه یادوي وی په دغه شپه چې خلک ماسخوتن د عبادت نه فارغ شو تلل او ما دروازې بندولې نو د بیت المقدس چې کومه مرکزي دروازه وه هغه نه بندېده نه بندېده. وی ما زور لګو نه کېده. وی بیا مې خلک راغونډ کړل چې دا خو جومات دی سامان دی پکې قیمتي څوک غله را نشي. نو ترکاڼان مې راوستل چې راشئ دا دروازه بنده کې. وی چې ترکاڼ مې راوست هغه وکتل وی داسې کار دی چې را درشل راښکته شوې ده او دا پله او د دروازې دا تمبې نیولې ده بره نه درشل راښکته شوې او دا دروازه یې نیولې ده. نو دا اوس دا نه بندېږي بره پرې درشل پرته ده. دا به سار کې بیا مونږ دې لا ټیکونه ورکو درشل به اوچتو نو دروازه به بندېږي. دا اوس نه بندېږي. زه د شپې پکې څه ګزاره به ډېره ښه وي بس دروازه هم دغسې کوله وپرېښوده. وی سار چې زه لومبی رالم او دروازې مې نورې کولاویلې او دې دروازې له مې ګوتې یوړې نو پخپله بنده شوه. هلکه دا څنګه چل دی؟ بېګا خو پې د پاسه هغه درشل راښکته شوې وه ترکاڼانو وی نه بندېږي او ما هم زور لګو نه بندېده. اوس پخپله بنده شوه چې دا ولې. یاره وی زما اړه راله چې دا د خدای څوک نیک بنده دی جومات ته راته دا دروازه د هغه دپاره ما نه خدای کوله وپرېښېده. اورېږه بار وځم. وی چې بار لاړم نو هغه کومه تیږه چې د جومات نه بار تیږه و کاڼې و په هغې کې به سورې و او پیغمبران چې به په څاروو رالل نو هغه سوري کې به یې پړې ورکوه هغه خپل څاروی به یې تړه. خو بنده وه د زمانو نه پیغمبران خو نو. وی چې ورلم هغه سورې چا کولاو کړی او په هغې پورې پړې د پړي د تړلو نښه وه پې د پاسه. دا پړې چې په یو ځای کېږي د هغې هغه نښه وي که نه د هغې نښه وه او د کاڼي خوا کې د اس د سومانو د خپو داغونه او نښې هم پرتې وې.
مې چې دا څوک د خدای نیک بنده هر څوک چې راغلی دی دلته خپل څاروی تړلی دی او بیا جومات ته راغلی دی پکې مونځ کړی دی او بیا تللی دی وی صاحب چې دی وایي چې دا پیغمبر په دغه شپه تللی دی بیت المقدس کې مونځ کړی دی دا ټیک وایي جي نبی علیہ السلام فرمایي دې ترونو د اسرا سفر وایي زمونږ په کتابونو کې سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى هغه الله لپاکی ده چې خپل بنده د بیت الله د جومات نه بیت المقدس جومات ته د شپې په لږه عیسه کې بوت د دې آیت ترجمه به درته کوم خو لږ صبر وکړي جومات ته چې کله راووت دویم سفر په پوړی شوی دی په براق نه دی شوی براق دقلته پاتې شو پوړی ته په عربی کې معراج وایي معراج د پوړی نوم دی په هغې شوی دی پوړی څنګه وه الله ته پته ده خو چونکې صحابه کرام خو پوړی پیژني اوس پوړی مختلف قسمونه دي یو د سیمټو پوړی دی یو د لرګي پوړی د پخوا به خلکو اندرم پایه ورته وي او یو قسم پوړی دی په دې وټلو موټلو کې وي هغې باندې چې خپه کېدي نو په خپله به بره روانوي هغې ته هم پوړی وایي اسکلیټر ورته وایي اکسلیټر نو مختلف قسمونه دي د پوړو لوی الله ته معلومه ده چې پوړی څنګه وه خو له دغه ځای نه نبي علیه السلام وخته اسمانونو ته جبریل علیه السلام ورسره دی په بخاري شریف کې حدیث دی وایي چې کله لومبي اسمان ته ورسېدم نو جبریل علیه السلام دربان ته وی دروازه کولاو کړه ا دې تپوس کې څوک یې وی د جبریل څوک در سره دی ما سره محمد دی صلی الله علیه وسلم وی دی په خپله راغلی دی که رابللی شوی دی وی نه رابللی شوی دی زمونږ د حدیثو شارحین دلته یو سوال کوي چې د دې خبرې څه مطلب دی چې په خپله راغلی دی او که رابللی شوی دی نو وجې لیکي یو وجه پکې دا لیکي چې دی کې د پیغمبر علیه السلام لوی شان ته اشارت دی چې ګورې دی د الله په بلنه راغلی دی د الله میلمه دی څوک چې څوک وبلي نو هغه ته میلمه وایي که نه وایي دی الله بللی دی الله راغوښتی دی یعنې دی د الله میلمه دی وی براو ختم وی چې مې وختم په دې لومبي اسمان کې مې حضرت آدم علیه السلام سره ملاقات شو دا پیغمبران دي خدای والا طاقت ورکي هلته بیت المقدس ته راغوښتي وو دلته اوس هر پیغمبر ورته په اسمان کې بعضې کېنولي وی ما ته جبریل علیه السلام وی سلام پې واچوه دا ستا نیکه آدم علیه السلام دی نو ما پې سلام واچو نو هغه د سلام جواب وکړه مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح زما هغه نیک بچی او زما په هغه پاک بچی او پاک پیغمبر دی زما سلامي هر کلی دی وی په هغه مې سلام واچو وی د هغه ځای نه بیا دویم اسمان ته وخېجولم وی هلته کې چې کم دربانچي دی هغې دربانچي دی تپوس وکړو څوک یې د جبریل څوک در سره دی ما سره محمد دی صلی الله علیه وسلم په خپله راغلی دی که را بللی شوی دی وی نه بللی شوی دی نو چې براو ختم نو د حضرت عیسی علیه السلام او د حضرت یحیی علیه السلام سره مې ملاقات شو دا تقریبا د ترورې بچی کیږي د عیسی علیه السلام مور چې بیبي مریم د هغه د یحیی علیه السلام د ترور لور ده نو د ترور د لور زوی شو نو د ترور د لور زوی ته هم خلک د ترور زوی وایي دواړو سره ملاقات شو هغې باندې مې سلام واچو هغې په خیر علی ووی مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح زمونږ هغه نیک او پاک رور او پاک پیغمبر ته د هر کلی وي دریم اسمان ته وختم هم اقسې جبریل علیه السلام ته تپوس کو دروازه کوله وکړه څوک کې جبریل هم څوک د سره دی فلان کې په خپله راغلی دی که بللی شوی دی نه بللی شوی دی چې دریم اسمان ته وختم نو هلته مې د حضرت یوسف علیه السلام سره ملاقات شو
هغه سره هم په خیرالی او هرکلی وشو او وایي چې یوسف علیه السلام ته مې وکتل نو هغه له خدای د دنیا د حسن نیمه ورکړې وه د ټول دنیا حسن یو ځای کا یو طرف ته او د یوسف علیه السلام حسن بل طرف ته وی بیا څلورم اسمان ته وختم هغسې سوال جوابونه وشو هلته مې د حضرت ادریس علیه السلام سره ملاقات وشو او بیا په پنځم اسمان کې د حضرت هارون علیه السلام سره او په شپږم اسمان کې د حضرت موسی علیه السلام سره خو چې د موسی علیه السلام سره مې ملاقات وشو زه ترې روان شوم نو هغه وژړل نو تپوس ترې وشو چې ولې دې وژړل وی ژړا مې په دې وکړه چې زما نه پس وروستو الله یو کشر هلک راولېږه او زما د امت نه به د ده امت په زیات تعداد کې جنت ته ځي نو اووم اسمان ته لاړم نو په اووم اسمان کې مې د حضرت ابراهیم علیه السلام سره ملاقات وشو حضرت ابراهیم علیه السلام چې مې ولیده نو بچي ته ګیر چاپېره ناست و او په هغه مې سلام واچو وی دا ستا نیکه دی پلار دی د ابراهیم نو ما پې سلام واچو نو هغه هم راته ووایي چې زما بچې او زما په پاک ښکلي پیغمبر دی سلام وي او هرکلی دی وي وی دا واړه ناستو نو ما تپوس وکړو د جبریل علیه السلام نه چې دا ګیر چاپېره خلک څوک ناست دي وی دا د ماشومان دي چې کوم په ماشوموالي کې مړه دي د هغې روحونه دي د هغه دي او د آدم علیه السلام سره مې بچي ولیدل د هغې روحونه وی چې آدم علیه السلام به ښي طرف ته وکتل نو خوشحاله به شو او چې ګس طرف ته به وکتل نو خفه به شو نو ما تپوس ته وکړو چې دا ولې وی دا ښي طرف ته آدم علیه السلام نه د هغې خلکو روحونه دي چې رده کوم مسلمانان بچي دی او جنت والا دي او ګس طرف والا هغه دي چې کوم دوزخ والا دي او کافران دي نو دی چې دی خپلو بچو ته وګوري جنت والا ته دی خوشحاله شي وخاندي او چې ګس طرف ته دی خپلو بچو ته وګوري چې دا به دوزخ ته ځي نو دی بیا خفه شي وژاړي وی په اووم اسمان کې مې یو بیره ولیده سدرة المنتهی ورته وایي چې د هغې څانګې د هغه بل اسمان نه پورته تللي دي دا دومره غټه بیره ده چې وی د هغې یوه بیره د چاټۍ عمره وه او د هغې پاڼې د اتي د غوږونو عمره یو پاڼه وه او د سرو زرو پتنګان مې پکې ولیدل د سرو زرو دومره غټه ده یو روایت کې راځي وی که تیزې سورلی والا کس او یا زره کاله د دې لاندې منډې ووایي نو د دې سورې به ختم نشي منتها ورته ځکه وایي چې د دې دنیا او د دې وو اسمانونو چې کم زیروح بندگان دي فرشتي دي یا انسانان د دې نه بره نشي تللی دغه ځای نه جبریل علیه السلام لاندې پاتې شو چې بس زما ډیوټي دلته تا سره ختمه شو دې نه بره زه نور نشم تللی دې نه بره به توس یوازې ځئ نو هلته نور مخلوق چې نورې فرشتي دي هغه مې ملګرې شوې دا خلک چې ورته لامکان وایي نو هلته لاړم بره ختم نو ما د قلمانو کشار واورېده لوح محفوظ چې ورته وایي ټقار مې واورېد چې لیکل کېدل او په دې اووم اسمان کې مې لوح بیت المعمور ولیده بیت المعمور په اووم اسمان کې یو کوټه ده لکه دلته چې زمونږ بیت الله کوټه ده او خلک ځي او پکې عبادت کوي نبی علیه السلام فرمایي روزانه او یا زره فرشتې په دې بیت المعمور کې عبادت کوي او کمې فرشتې چې پکې یو ځل عبادت وکړو یو ځل ورننوته تر قیامته پورې به د هغې نمبر بیا رانشي او دا ټول اسمانونه د فرشتو نه ډک دي ډک دومره فرشتې دي لکه یو ځل حضور پاکو فرمایل وی اتت السما وحقت لها ان تأتی وی اسمان چینګار کوي وی مناسب دی چې وچینګېږي وی ځکه یو لیش ځای پکې داسې نشته چې په هغې فرشته الله ته په عبادت نه ده یو لیش ځای خالی نشته او چې کله قیامت شي کنه او دا فرشتې څنګه عبادت کوي لکه زمونږ په شان نه دي
چې خدای کله پیدا کړي بس په عبادت دي. نه ډوډۍ ته حاجت شته، نه اوبه څکي، نه ستړي کېږي، نه ولا خوب راځي، نه غم قادي شته، نه چا سره ګپ شپ شته. لکه څنګه چې زمونږ دا سترګې رپي او مونږ پرې نه ستړي کېږو، یا دا هوا مونږ اخلو ساه الو په دې مونږ نه ستړي کېږو، دغه رنګ هغوی په عبادت نه ستړي کېږي. نو څوک اربع کاله مخکې په خدای پیدا کړي دي، د اسمان چې پیدا دی د هغې نه مخکې هغې سره په عبادت ولاړې دي او قیامته پورې څونه عبادت به دوی وکړي. لیکن چې کله قیامت شي که نه نو دوی به دا سر د سجدې نه راوچت کړي، دوی به څه وایي؟ سبحانک ربنا، سبحانک یا ربنا. ای زمونږ ربه تعالی ډېره پاکي ده د هر عیب نه پاکې، ما عبدناک حق عبادتک. خدای ستا د شان سره چې کوم عبادت مناسب وګورې هغه هم دله نه دی کړی. دغه عبادت او بیا هم دا ستا د شان مناسب عبادت هم نه دی کړی. نو بیت المعمور مې ولید، نو بیا بره لاړ د رب العالمین سره ملاقات وشو. نو چې الله سره ملاقات وشو نو عجیبه اندازه ده. اوس الله ذوالجلال ته تپوس کوي چې څنګه الله سره ملاقات وشو، نو فورا الله ته تپوس کوي ماله دې څه تحفه راوړې ده. یو دوست یې دوست دی ځان سره تحفه وړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله فرمایي وی تاسو چې یو بل لځای ملاقات کوئ نو ځان سره هدایا یوسئ، تهادو هدیې ځان سره یوسئ، تحابو یو بل سره به په دې مینه پیدا شي. دا علی تحفه دا مسنون ده وړل. نو تا څه هدیه راوړې ده، څه تحفه دې ماله راوړې ده؟ اوس خدای پاک حضور پاک تړه کې اچولي دي، څه به وله وړې؟ پیسې وله وړې نو خدای په پیسو څه کوي؟ هغه شی به سړي له وړې چې هغه سره یي نی ورسره. اوس ما لکه یو سړي د کوي اوبه راوړي په تحفه کې نو اوبه مونږ کره لګي دي څه، یا تاله مثلا زه ګوړه در وړم یو 15 چکې په تحفه کې، نو ته به زمیندار کاکا به وایي چې ما سره خو خپله ګوړه شته که دې پکار چې دله درکړم. نو هغه تحفه خلک چاله وړي چې هغه هغه سره نی. نو داسې به څه تحفه چې الله سره به نی او نبی علیه السلام به ولې یوسي، څه دې راوړي دي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله وتعالی کې اچوي، الله چي داړه کې او ته فرمایي چې التحیات لله والصلوات والطیبات. ما صاحب الله هغه تحفه راوړې چې تا سره نشته. څه شی دی؟ هغه عاجزي ده، عاجز راغلی. ما د خولې عبادت راوړی دی، د خولې عبادت. ما د بدن عبادت راوړی دی او مالی عبادت، د ژبې عبادت، د اندامونو عبادت، د مال عبادت. خدای دا ټول ستا دپاره دی، بل چا دپاره نه. التحیات لله د ژبې عبادت، والصلوات بدني عبادتونه، او الطیبات او مالی عبادتونه. عبادت د عاجزۍ نوم دی. سبحان الذي اسرا بعبده برسوله نه وایي. پیغمبر علیه السلام لکه دا کمالات خدای ورکړي دا په دې چې ځان ته بنده ویلی دی، ځان ته عجزه ویلی دی، ځان ته لوی نه دی ویلی، کبر یې نه دی کړی، لوی یې نه ده کړی. لویۍ باندې الله خفه کېږي، په کبر الله خفه کېږي او په عجزۍ رب العالمین خوشحالېږي. ما الله د ژبې، د مال او د بدن عاجزي ستا دربار ته راوړلې ده. نو الله پې خوشحاله شو. السلام علیک ایها النبی، ای زما پیغمبره ما پتا دې سلامتیای. ورحمت الله وبرکاته، د الله رحمتونو د الله برکتونه. نو نبی علیه السلام څه وایي؟ السلام علی نه وایي چې او په ما دې سلامي. خدای پاک ته خو نه شي وایي چې السلام علیک. الله خو د عیب نه پاک دی. السلام علیک خو بنده ته به وایي چې خدای د عیب نه پاک وساته. نبی علیه السلام څه وایي؟ السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. ستا دا سلامتیا دې په ما باندې وي او زما په ګناهګار امت دې وي او په نیکانو دې وي. علینا کې علما وایي چې دا ګناهګاران یې ځان سره ملګري کړل، ځکه وروسته عباد الله الصالحین دی. او بیا فورا وایي اشهد ان لا اله الا الله، دې ګوی ورکوم چې الله ته ګوره یو وي، شریک نه لري. واشهد ان محمدا عبده ورسوله، دې خبرې م ګوی ورکوم چې محمد صلی الله علیه وسلم دا ستا بنده دی
او ستا رسول دی څنګه چې زمونږ د ایمان دی چې نبی علیه السلام د خدای رسول دی نو د پیغمبر علیه السلام هم په ځان د ایمان دی چې د خدای رسول دی دا عقیده به زما مې او دا به د هغه وي زه به محمد رسول الله ویم ابه محمد رسول الله وی صلی الله علیه وسلم نو د دې وجې نه د معراج د الله او د پیغمبر په منځ کې چې دا کومې خبرې وشوې نو دا خدای په منځ کې کېښودی چې تا ته هغه معراج را یادوي دا حکایت دی ښه دې منځ کې ځکه مونځ هم د مسلمان دپاره معراج دی الصلاة معراج المؤمن نو الله پاک ولې یو تحفه ورکړه وی ښځه یو تحفه دله در کوم هسې دي وی په تا او ستا په امت به تا خو ووی چې عبادتونه تاله دي که نه عبادتونه او بندگی نو ما بندگی به کوې د مانځه په شکل کې نو 50 منځونه مې ستا باندې او ستا په امت فرض کړل نو نبی علیه السلام خوشحاله دی چې بندګۍ خو ما اوس اظهار وکړو چې بندګي تاله ده الله په دې بندګۍ خوشحاله شو نو مونځ د بندګۍ نقشه ده 50 نقشې 50 منځونه دروازې خوشحاله راغی موسی علیه السلام سره ملاقات شو وی خدای دله څه درکړل وی مال 50 منځونه راکړل خوشحاله و نبی علیه السلام وی امت ته طاقت نشي لرلی زما په امت 2 منځونه ونی شو کولی 50 به څنګه کوي خو نبی هم خوشحاله و که دې ته اړو سوچ نو چې دا به څنګه کېږي او څنګه نه په لویه تحفه خوشحاله وی ورشه الله نه درخواست وکړه چې درته کم کړي که کم یې درته نه کړل 50 ته امت نشي کولی ګورې غرق بشي لاړ نبی علیه السلام وی الله لږه ګزاره وکړه زما امت سره وی ښه 15 مې کم کړل بیا راغی موسی علیه السلام بیا ورته دا بیا کم کا بیا لاړ ته او راته به 15 به کمېدل آخر کې 15 پاتې شو موسی علیه السلام دي دا 15 لیر دي زما په امت 2 منځونه ونی شو کولی ورشه لاړ شو دام کم کی نو 15 به کمېدل نبی علیه السلام لکې وایي چې اوس لاړ شم دا 15 نور کم کې پاتې به څه شي یاره بس ما له حیا راځي نور نشم تللی نو الله هغه ځای نه آواز وکړو لا یبدل القول لدی زما فیصلې نه بدلیږي هي 5 وهي 50 15 شو په عمل کې خو ثواب به د 50 تو ملاویږي عملنامه کې مو بغه 50 ته لیکم عملنامه کې مو 50 یو نیکی یو پلس نا بدل الته لیکم 50 50 کمیږي بنه دلته تا ته مې کم کړل ته 15 کوا دلته نه کم 50 په لیکم نو نبی علیہ السلام مبارک واپس راغی چې واپس راغی بیا بیت المقدس ته و بیت المقدس نه واپس په براق راغی دا سفر څومره موده وشو څومره ټیم کې وشو سبحان الذي اسرا بعبده اسرا په عربی کې د شپې تلو ته وایي زمونږ دا طالبان سوال کوي چې د لیلن پکې څه پیدا شوه ځکه اسرا خو هسې هم د شپې تلو ته وایي نو لیلن وروستو بیا شپه ده وی دې کې دې ته اشارت دی اسرا د شپې تللي کړي دي خو لیلن تنوین د تقلیل او تنکیر په ډېر لږ وخت کې راغتلی دی دا سفر په ډېر لږ د شپې په ډېره لږ حصه کې شوی دی لیلن کې دا فایده ده څومره ساعت کې شوی دی وی چې د بسترې نه پاسېدم نو بنده چې د تولې نه پاسې تولې ګرمه یې که نه نو چې واپس رالم نو تولې همغسې ګرمه وه او چې کوم په دروازه وتو نو ما زنځیر راښکته کا زنځیر چې راښکته کړه لقي که نه څومره ساعت به لقي دا زنځیر یو منټ به ولقي نیم منټ به ولقي خو درونی بیا قلار شي وی چې واپس رالم هغه زنځیر همغسې لقېدلی او درېدلی په دومره لږ ټیم کې دا افسوس شو نو په دې معراج کې د نبی علیه السلام ډېر څیزونه لیدي دي ډېر زیات او بیا د کافرانو تپوسونه ترې شوي دي هغه به درته انشاءالله په آینده جمعه کې ووایو خو صرف دومره خبره درته کوم چې د مکې د کافرانو د نبی علیه السلام سره چې کوم ظلمونه وکړل پریشانۍ ورته راوستې نو خدای ورله د هغې په عوض کې دا ډېر لوی انعام ورکړ ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا په ارامي چرګانو په مرغیدانه کې وینه ګډه ده خوړلې جیز دي کې جیز نه دي نو وینه خو یې ته نه خورې هغه یې خوري او هغه مکلف نه دی ته مکلف چرګان چې دا په ډیرانونو غول خوري او ګندګي یې خوري ښه دا ده تپوس ته بد نه دی ښه دا ده علما خو د دې متعلق څه فتوا نه ورکوي هغه چرګ دی هغه چرګ څنګه خوراک کوي نو په هغه د شریعت ته طرف نه پابندي نشته پتا شته هغه خوړلی شي
خو ښه دا ده چې دا وجود یې د ګنده خوراک نه جوړ شوی دی نو که یو څو ورځې یو ورځ دوه دې ولږې پاکې دانې ورکړې زمونږ په فقه کې جلاله ورته وایي وی جلاله هغه حیوان ته وایي چې دا مردارې خوري یا ګندګۍ خوري ګندګۍ حلال شی دی خو ګندګۍ خوري نو وی دا د یو ورځ دی پاکه خوراک وله ورکړه او د هغې نه پس حلاله کړه نو بهتره دا ده چې یو ورځ دې مو پاک غنم ورکړې چې د وینې هغه اثرات ترې ختم شي نو بیا خوړلی شي خو علما پکې دا خبره هم نه کوي قصص الانبیاء مستند کتاب دی او که صحیح نه دی ابن کثیر لیکي طبري لیکلی دا دواړه ټیک دي شرعي پرده د چا نه کېږي تفصیلي بیان به چې ته په جمعه کې درته وکړم کور کې دا 3 ورځو ماشوم دی او هغه پی نه اخلي الله دې نیکمله صالحه لوی کړي او خدای دې وله روغ صحت ورکړي ښه دین بیماری دی کور کې الله دې وله شفا ورکړي یو وظیفه روزانه څه دپاره یادوي ښه وظیفه دا ده روزانه د ټولې دنیا او د اخرت د دنیا د فایدې دپاره تاسو ټولو ته ما وظیفه ښولې ده هغه وایې هغې کې به خیر انشاءالله لا حول ولا قوة الا بالله دا ټول وایې ښه دې کې د دنیا هم خیر دی او د آخرت هم پکې خیر دی او درود شریف یو 200 کرته دا شبه روز کې وایې درود شریف چې دی وایي زه بیمار یم دعا غواړي رب العالمین دې ورله شفا ورکړي الله دې شفا ورکړي دعا وکړئ رب العالمین چې څوک مریضان دي ټول له شفا د جمع بعضې دوستان دي هغه بیماران دي دعا ورته وکړئ چې الله تعالی ورله شفا ورکړي خدای چې څوک مریضان دي ټول له شفا ورکړي که څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي